د میدان وردګ ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د سالرو په کلي کې په ځانګړې بڼه جوړې شوې ډبرې چې د دې سیمې پخوانیو خلکو به ترې د ساعت په توګه ګټه اخیسته. د کلي عمر خوړلي خلک وایي له دې ځانګړو ډبرو تر ډیره د ځمکو او باغونو د خړوبولو د وخت معلومولو لپاره کار اخیستل کېده. د دواړو ډبرو ترمنځ واټن په څو برخو ویشل شوی چې د کلیوالو ترمنځ د اوبو نوبتونو د وخت پیل او پای پرې معلومېده. ټول ارواز او شپه او دا ټول ورته سنجولي وو. دغه یو آثار د تقریبا د 100 کلونو هم زیاته. دا موږ دغه رواج پې تقسیموله. شپه او رواج هم په دغو تیږو باندې تقسیمول. څنګه تقسیموله مثلا ورباندې؟ دا به همداسې تقسیمول چې دغه سیره به دغه سیره ښه د ګیت سیره به د دغو تیږې نه راتلله. دغه د لمر خاته د خوا نه او د پاس د 12 بجو نه به بیا په دغو تیږې نه د مخقبلې د طرف نه دغه سیره به چې په دغو جامو دغه موږ جامونه بلل دغو اندازې ته به چې ورسېدله 15 دقیقې دا ټوله شپه او ورځ موږ په دغو باندې تقسیم کړې وه. بیا به موږ دغه خپلې اوبه د پلارونه خپل نوبت د پلارونه ورته پاتې وو. نو د پلارو ته د هغو د پلارونه پاتې وو. نو دغه یو پخوانی آثار چې موږ ژوندی لرو دا دغه تیږې دي. دغه تیږې د داسې وخت دي چې موږ د پلارو هم نه په یاد کېږي. د میاګل په وینا دا ډبره شاوخوا یوه پېړۍ مخینه لري او د هغه وخت له ساده ساعت یا ګړیو شمیرل کېږي.